السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې زه غواړم همدا طریقه درته وښیم چې څنګه کولی شو د خپل چینل د کاپي رایټ سټرایک معلوم کړو چې آیا زموږ چینل کاپي رایټ سټرایک خوړلی او که نه دی خوړلی. نو راځئ دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ او د دوستانو دغه ویډیو در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم دغه ویډیو شیر کړئ. او دوستانو که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په بیل نشان باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته پر وخت سره در ورسیږي. او دوستانو ویډیو حتما در سره لایک کړئ. نو راځئ دوستانو ویډیو باندې پیل کوو. لومړی وراسئ کروم براوزر به خلاص کړئ. کله مو چې کروم براوزر خلاص کړل، د کروم براوزر خلاصوم. کله مو چې کروم براوزر خلاص کړ بیا به دلته تاسو په دې دلته تاسو خپل یوټیوب خلاص کړئ. دغه یوټیوب خلاص کړئ. کله مو چې یوټیوب خلاص کړ دغه به اوس تاسو ډیسکټاپ سایټ ته واړوئ. هلته کونج په نشان کې نشان باندې به کلیک وکړئ او بیا به ډیسکټاپ سایټ لاندې به تاسو ټیک مار کړئ. نو دلته تاسو به تاسو یوټیوب ډیسکټاپ سایټ ته واوړي. اوس تاسو دلته خپل چینل باندې لوګو باندې به کلیک وکړئ او بیا به یور چینل باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ بیا به دلته کسټمایز چینل باندې کلیک وکړئ. دلته لومړی نشان چې ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته کلیک وکړئ. لږ ورته منتظر کېږو. دا دی دوستانو موږ ته دا ډول صفحه خلاصه کړه. نو اوس به دلته ډیسبورډ یا دغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ نو بیا به دلته تاسو ګورئ ما خپل چینل کې یو سټرایک خوړلی ده. دلته تاسو کتلی شئ یعنې دا ګورئ تاسو یو کاپي رایټ سټرایک مې خوړلی ده. نو دغه د کاپي رایټ سټرایک معلومولو طریقه نو په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته زه دا ښیم چې څنګه کولی شو له 90 ورځو څخه بعد دغه کاپي رایټ سټرایک لرې کړو. نو د تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. ویډیو در سره لایک کړئ.